یو کټوکي کې اوبه واچوئ چې الله رب العزت دغه پرندو ته د ستاسو په وسیله باندې ژوند ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 3 تاریخ د جولای 2015 کال الله رب العزت فرمایلی دی تاسو زما په مخلوقاتو رحم وکئ زه به په تاسو رحم وکم. نننۍ ویډیو زموږ او ستاسو د عامه پوهاوي دپاره ده او په دې ثواب کې تاسو هم شاملوم چې د نورو هیوادوالو سره دا ویډیو شریکه کوئ او داسې کار وکئ چې د الله تعالی بندگان او د الله تعالی مخلوقات د دې نه خبر شي. د مرغیو اوازونه به تاسو اورئ نو موږ ورته تیار په دې ځای کې د مرغیو دپاره د اوبو بندوبست کړی دی. تاسو هم دا کار وکئ. وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو ډیوې د پوی لاس کې کور په کور لګوو. ګرانو مسلمانانو ما خپل مسؤلیت ادا کو. راځئ تاسو هم خپل مسؤلیت ادا کړئ. په خپل کور کې یا د خپل د کور بهر یو کټوکي کې اوبه واچوئ چې الله رب العزت دغه پرندو ته د ستاسو په وسیله باندې ژوند ورکړي. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت.